د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته سخت پیغورونه ورکړل. دا چې څه ویلي جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته افغان حکومت باید په خپله د خپلو هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ او زموږ نور ګاونډیان د افغانانو د برخلیک او د روزګار ذمهوار نه دي. موږ دا ستر بار په اوږو نشو وړلی. د افغان حکومت څخه هیله کوو چې خپل خلک د ګاونډیو هیوادو څخه بیرته وغواړي. موږ نشو کولی چې میلیونونه افغانان وساتو. همدا مهال افغانان زموږ پر اوږو بار دي. باید خپله آینده خپله جوړه کړي. موږ باید افغانان د خپل هیواد څخه وباسو، ځکه زموږ خپل هیواد د میلیونونو افغانانو لپاره د ساتلو امکانات نه لري. افغانان باید خپل هیواد ته ولاړ شي او هلته کار وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه زیاته کړه چې خلک د قضاوت وکړي. زموږ هیواد ته هره ورځ زرګونه افغانان راځي. که مخه یې ونه نیسو هیواد مو د بحران سره مخ کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.